الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو معززو درنو ورنو د قیامت هغه سخت ورځ چې د احادیثو مبارکو پر بنا یوه ورځ به 50,000 کاله وي او د انتظاره به واړه کوچنیان سپین ږیري سي، او داسې سخته ورځ به وي چې پلار به له زویه تښتي، زوی به له پلاره تښتي، ورور به له وروره تښتي، خور به له خورې تښتي، او دا شان خاوند به له میرمنې تښتي، میرمن به له خاونده تښتي، او ملګری به له ملګرو تښتي. په دغه سخته ورځ باندې به انسانان سخت حیران پاته وي، ځکه داسې سخته ورځ ده چې یوه ورځ یې 50,000 کاله ده، او داسې سخته ورځ ده چې په خولو کې به انسانان غرق وي، او داسې سخته ورځ ده چې واړه به له انتظاره سپین ږیري سي. خو بیا موږ الحمدلله د داسې پیغمبر امتیان یو چې په هر وخت کې موږ ته یوه لار را برابره کړې ده چې هغه لار موږ و داسې یو خوشحالي او کامیابي ته رسوي چې هغه زموږ په سوچ کې لا نه وي. د دغه سختې ورځې د خوشحالۍ په بنا باندې بیا هم زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته وظیفه راښولې ده چې په دغه ورځ باندې د انسان خوشحالي ور په برخه کوي، په دغه ورځ باندې انسان خوشحالي په برخه کیږي. حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول اکرم سید ولد آدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چا چې په سحار او ماښام کې درې ځله دا کلمات وویل چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم، نو پر الله سبحانه و تعالی باندې دا تفضلا حق دی چې دی به د قیامت په ورځ باندې د خپل بنده چې دغه کلمات یې ویلي وي رضا کوي، هغه شی به ورکوي، هغه څه به ور پر برخه کوي چې دی ور باندې خوشحاله کیږي. نو راځئ چې دغه کلمې ووایو د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دغه فرمان چې خپل امتیانو ته یې کړی دی چې د قیامت په هغه سخته ورځ به انسان ته خوشحالي ور پر برخه کوي، خوشحالي به یې په برخه کیږي. نو هغه کلمې او سهار ماښام باید موږ ووایو. هغه دغه اسانه کلمات دي چې هر یو یې ویلی سي، د سهار هم 3 واره او ماښام هم 3 واره، چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی الله علیه وسلم. دغه حدیث مبارک مسند احمد هم راخیستی دی، ابو داود شریف راخیستی، سنن نسائی شریف راخیستی، او دا رقم ابن ماجه راخیستی دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.